دا وایي چې کوم سړی خودکشي وکړي دا به همیشه په جهنم کې که نه؟ او د خودکشۍ والا جنازه کول څنګه دي؟ کم سړی چې خودکشي وکړي او د خودکشۍ ته حلال وموي دا په دې کافر شي. څه شي؟ ځکه مخکې مې درته ویلي چې حرامو ته حلال ویل دا کفر وي. نو کم یو انسان چې خودکشي وکړي او دا خودکشۍ ته دی حلال هم وایي نو دی د دین اسلام نه خارج شي. نو چې بیا دی د مرګ نه پس کم جهنم ته ځي که نه جهنم ته، دی به په جهنم کې همیشه وي. د خودکشۍ د لاسه نه بلکې خودکشي حلاله کړې وه د هغې د لاسه او په هغې دی کافر شوی او د کافر همیشه ځای څه جهنم. او که نه یو سړي خودکشي وکړه او دې ته حلال نه وي نو الله جل شانو به دله سزا ورکوي. خو د الله نه امید دی چې الله جل شانو به دی بیا څه وخت پس د هغه سزا نه لرې کوي. ښه صحیح ده، داسې مسله دا وایي چې خودکشۍ والا به همیشه په جهنم کې نو د هغې دا مطلب. دویم دا کوم سوال چې په دې کې شوی و چېرې د خودکشۍ والا جنازه کول څنګه دي؟ نو جنازه به خلک کوي مسلمانان، او مسلمانانو کې چې کوم معتبره خلک دي علما به جنازه نه کوي، علما به جنازه نه کوي، خو په دې باندې علما عمل نه کوي. دا مروغه خبره ده. دا وایي چې یو سړی وفات شوي د هغه تصویر ځان سره ساتل او د هغه اواز ځان سره محفوظ ساتل دا څنګه دي؟ اواز ساتل دا محفوظ ساتل دا خو دې کو څه نقصان نشته، بالکل جایز دي. البته د تصویر ساتل دا ټیک نه دي، تصویر ساتل دا ټیک نه دي. ښه زموږ یو استاد محترم هغه به یو خبره کوله چې یاره اصل کې هغه به یو اسانه مسله په تصویر کې ذکر کوله چې یاره تصویر که هغه د تعظیم دپاره وي، د څه دپاره؟ تعظیم دپاره سړی د هغې عبادت کوي او هغې له یو حیثیت ورکړی پرېمونې کې لګولي یو عزت کوي د هغې، دا ناروا دي، حرام دي. او دغه شانته کې یو تصویر کې بېحیایي دا ناروا دي. او هغه به وایي د دې نه علاوه چې کوم تصویران دي هغه جایز دي. هغه به څه وایي تصویر که د بېحیایي او که د تعظیم په شکل کې بیا ناروا دي، نور تصویران څه دي؟ هغه به وایي دا جایز دي. صحیح ده؟ دا د عام علما کرام فتوا نه ده، د عام علما فتوا ده چې تصویر حرام دی. د مشرانو تصویران به نه ساتي تصویر. صحیح ده؟ لیپټاپ وغیره کې تصویر ساتل هغه ډیجیټل تصویران د هغې خو ځان له یو حکم دی، پوهېږې په دې باندې. هغه هم بهتر نه دی، دا کیمره وغیره چې لګېدلي دا موبایل بهتر نه دی، خو اجازت یې ورکړی دی علما کرام. دا وایي د یو عالم لره د بادشاه په دربار کې کېناستل او تلل څنګه دي؟ اوس که دا زه ویم خلک مې نه پرېږدي بیا مې کافر کوي. ښه داسې مسله ده که نه، که عالم هغه د بادشاه دربار ته ځي او د دعوت دپاره ځي بلکل تلی شي، ښه خبره. او دغه شان که هغه سره په مشاورتي یو کمیټي یا یو اجلاسي یا د ملک د ښه والي دپاره یو خبرې نو بلکل عالم هغه په هغې کې کېناستی شي، بلکل اجازت دی شریعت طرف نه. په دې کې مسله دا ده چې دا لومبی خو د دین اسلام خدمت دی او دا دویم د بادشاه د طرف نه پروټوکول دی چې حضرت تاسو راشئ ما سره کښېنئ او دا مسله حل کول غواړي. او که نه چېرته عالم داسي چې هغه د بادشاه بوټان پالش کوي نو حدیث شریف کې راځي که نه چې دا ډاکو دی، دا عالم نه دی. دین څه شی دی؟ ډاکو دی. نه که بادشاه هغه د عالم تابعداري د داسې عالم خو بیا ټیک ده، خو که عالم د بادشاه تابعداري دا عالم نه ته بیا ډاکو ویلی شي. ښه دا حدیث مې ته پیش کو، حدیث هماره ته صرف مفهوم بیان. دا و چې یو عام خاندان والا سړی هغه د سیدانو په خاندان کې واده کولی شي که نه شي کولی؟ جایز دي خو مناسب نه دي، بهتر نه دي. بهتر دا ده شریعت مونږ ته یو انداز ښیي د نکاح دپاره کف ته وایي چې کم خاندان کم روزګار کم کاروبار کوي هغه به د داسې خاندان سره نکاح کوي چې هغه هم دغې روزګار ولي. مولا به د مولیانو سره، صحیح ده، تبلیغیان به د تبلیغیانو سره، بزنسمین به د چا سره؟ د کاروباریانو سره، د هغې سره به نکاح کوي. ته کف وایي دا په شریعت کې طریقه ده، داسې کول پکار. نور کولی شي جایز دي، څه نقصان پکې نشته. دا وایي چې جنازه سړی وړي نو د مړي سر هغه مخکې پکار دی که وروسته؟ څنګه چې وړي دغه ټیک ده. ښه صحیح ده، سر مخکې پکار دی، خپې وروسته پکار دي. نوره مسله دا ده چې په کومه کې تا ته اساني و بس هغه بهتره ده. دغه شان د مړي د لامبولو مسله ده
د مړي د لامبولو مسله څوک وایي خپې ولا قبلې ته که څوک وایي د قبلې نه ولا بل طرف ته که څوک وایي چې ګجرو ګړی طرف ته کوله څوک وایي اګرې طرف ته کوله نه داسې خبره نه ده بس کم ځای کې چې بس اساني څنګه اساني بس هغه شانتې کول پکار دغه طریقه ده بهتره دا یو سړی نفلي اعتکاف کوي او دا نفلي اعتکاف چې دی مات کی په ده باندې قضا شته که نه نفلي اعتکاف قضا نه ښه د اختر د مانځه نه پس په جومات کې یو بل له مبارکي ورکول دا مستحب او مسنونه طریقه ده کوم علما کرامو چې دا ویلي دي چې اختر مبارکي په جومات کې مو ورکوي دا بدعت دی وغیره وغیره هغه دې خبرې ته لږ سوچ وکړي صحابه کرامو یو بل له مبارکي په جومات کې دننه ورکړي کله چې دغه صحابه کرامو چې د غزوه تبوک نه پاتې شوي او بیا توبه قبوله شو چې موږ جومات ته راننوتو او صحابه کرام راته راترغاړه وته په مسجد نبوي کې دننه موږ له مبارکي راکړي په دې حدیث باندې لږ سوچ وکړئ هسې فتوی مو پیش کوئ ښه دا وی که د اختر په مانځه کې د سیوایي تکبیرونه پاتې شي نو سبه کوي ګوره د اختر په لومبي رکعت کې څه تکبیرونه یي سیوایي او څه په دویم رکعت کې په لومبي کې پاتې شو شپږ واړه بیا په دویم کې وکړه شپږ واړه بیا کله وکړه په هغه دویم کې وکړه هېڅ نقصان پکې نشته او که ټول پاتې شو نو بیا سجده سهو وکړه خو په یو شرط باندې شرط په دی چې دومره ګڼه په عیدګاه کې نه چې خلک کنفیوز شي مخکې داسې کېدی شو اوس داسې نه شي کېدی مشکله ده لکه نن سبا داسې حالت په دغه کې جوړېدی شي په مرګ دا غټ غټ د تبلیغ د اجتماعګان نه په دې کې جوړېدی شي ځکه مکبرین آواز کوي د هغې کې بیا کنفیوژن راځي چې یاره هغه آواز چې رسي هغه سر ته که نه نو مسله ته جوړېدی شي د اختر په مانځه کې فقهای کرامو مسله ذکر کړې چې سجده سهو نه وي ولې د ګڼې د وجې نه خلک کنفیوز نشي نو اوس خو دا مسلې تقریبا هغه نه جوړ سجده سهو بیا پکار ده خاص دا واجب دی واجب چې پاتې شي بیا سجده سهو اعتکاف که فاسد شي بیا څه پکار دي دغه یوې ورځې اعتکاف په قضا راوګرځئ 24 غنټو سره د روژې دا وایي چې یو سړی دی په کور کې دی هغه مجنون دی یا پاگل دی د هغه د طرف نه سرسایه ورکول دا واجب دی په مشرانو کې نه بالکل سرسایه واجب ده دا که ماشومي که لیونی که هر څوک خو سړي سرسایه ده چې وسې کېږي غریب نه که د هغه سره خپل مال نه د هغه چې کوم مشر یې هغه به سرسایه ورکړي او که د هغې مجنون خپله یو عیسی د هغې لیوني خپله یو عیسی بیا به دا مشر چې دی د هغه د مال نه به بیا څه ورکوي سرسایه به ورکوي ښه صحیح ده که دی بالغ او که دی نابالغ نو بیا هم په مشر باندې ده ځکه د نابالغه ماشوم د هغه په سرپرست باندې صحیح د هغه سرسایي دا وایي چې معراج په شپه باندې واقعي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله سره ملاقات شوی او که نه و شوی بالکل شوی و زموږ عقیده دا ده چې د الله جل شانه د نبي علیه السلام ملاقات شوی و صحابه کرام رضی الله عنهم دوه ډلې وو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چا ووي د هغې عقیده دا وه که چا ووي چې نبي علیه السلام د الله ادراک کړی په دغه شپه باندې دا دروغجن دی نو ټول صحابه کرام په دې باندې چې الله جل شانه ملاقات او د نبي علیه السلام ملاقات هغه شوی دی نو د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په خبره باندې څوک پوه شوي نه دي حضرت عایشه وایي رضی الله عنها چې د الله جل شانه ادراک دا مطلب پوره راګیرول احاطې ته وایي نو د الله احاطه خو څوک نشي کولی که هغې خو ټیک وي چې نبي علیه السلام ملاقات شوی خو احاطې نه ده کړې پوره الله یې نه دی لیدلی او صحیح وي نو دغه څه نقصان د ټول امت عقیده دا ده چا هم اختلاف نشته په دې خبره کې چې د الله جل شانو د نبي علیه الصلاة والسلام ملاقات هغه شوی دی د معراج په شپه باندې صحیح ده قرآن مجید آیتونه مبارکه بالکل په دې باندې صفات دلیل دي چې فکان قاب قوسین او ادنى دا مختلفو سټیپونو کې الله جل شانو د معراج دا واقع قرآن مجید کې ذکر کړی نو لومبۍ حصې ول ذکر کړی د په سورت اسراء کې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا یو سټیپ د مسجد حرام نه بیت المقدس پورې دا هغه ځای نه دویم سټیپ بیا په سورت نجم کې ذکر شوی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الله فرمایي ما سره داسې ملاقات داسې ملاقات دغه دویم سټیپ ته درې سټیپونو کې بیا په احادیثو مبارکو کې دا سفر ذکر کېږي د معراج
دا وایي چې سرسایه دا به د اختر د مانځه نه مخکې ورکې او که نه که یو سړی دا لیټ کړي نو د دې څه حیثیت دی که یو سړی چا له سرسایه وساتي نو د دې څه حیثیت دی ګوره خبره دا ده چې د سرسایي خپل وخت دی د سرسایي وخت چې دی که نه هغه د اختر په ورځ چې د سهار اذان وشي که نه د سهار مونځ دپاره کوم اذان کېږي د دغې وخت نه واله د اختر د مونځه پورې دا وخت دی د سرسایي دا طریقه ده خو که دا ته د دې وخت نه مخکې ورکې هم سرسایه کېږي السنت سرسایه ادا شو بلکل او په دې کې فایده هم ده د دې نه مخکې ورکې ځکه دا سرسایه او زکات تقریبا یو لحاظ سره دا یو شی دی حیثیت یو دی نو څنګه چې زکات ته کال مخکې ورکولی شي یا د خپل وخت پوره کېدو نه مخکې ورکولی شي دغه شانتې سرسایه هم د وخت نه مخکې ورکولی شي خو وروسته ورکول د اختر د مانځه نه نو سرسایه به ستا وشي خو چې کوم هغه سنت په دې کې هغه سنت ادا نه شو نه پته لګي سرسایه د اختر د مانځه نه لیټ کول دا مکروه کار دی ناپسندیده کار دی په شریعت د سنتو خلاف کار دی داسې نه دي کول پکار صحیح نور سرسایه هغه کومه ذمه داري چې په انسان و هغه ساقط شو د انسان هغه سنت سرسایه هغه ادا نه شوه هغه طریقې سره ونه شوه دا وایي که په یو عیدګاه کې سړی د جمع مونځ کوي او دویمه جمع کوي د اختر د مانځه نه داسې کولی شي که نه دویمه جمع دا مکروه ده دویمه جمع دا مکروه ده که هغه د عامو مونځونه ده که هغه د اختر د مانځه ده هغه که د مجبورۍ د وجې نه وشي داسې چېرته د مجبورۍ د وجې بیا څه بعضې فقهای کرامو هغې گنجایش رایستی دی په دې کې چې یاره کولی شي بس ځکه مجبوري ده څه قوم دی هغه ګیر شو د کرفیو د لاسه د داسې طوفان او د باران د لاسه وغیره داسې څه حالات کراله بیا کېدی شي او بیا هم زه دا خبره کومه چې دا دویم جمع کول داسې دي دا د اختر په مانځه کې مکروه دي بس چې هغې نه جمع وشو بس شو قیصه ختمه بس نور پسې دا په غلطۍ سره د 2 رکعاتو تراویح په ځای 3 رکعاته هغه مې وکړه نو اوس په څه کوو دا 3 رکعاته دې نه دي شوي او دوباره به دا تراویح وکړي ښه دغه چې کمې 2 رکعاته وي 2 رکعات دا به دوباره وکړو اوس مه کوه بس هغه شوي دي سنتو بیا قضا نه هغه وخت کې پکار وکړه داسې وشوه سړي سره 2 رکعاتو تراویح په ځای 3 رکعاته وکړه دغه به دوباره راګرځئ دې کې چې تلاوت وغیره شوی دی هغه نه دی شوی دا وایي چې ما یو سړي نه زکات پیسې واغستې هغه ماته وایي چې دا به چا مستحق له ورکړي خو ما بیا هغه په خپله استعمال کړي اوس څه وکړم ښه چانس دی والي داسې کار دی که نه که ته د دې مستحق او بس ټیک ته ستا شوې او که ته د دې مستحق نه یې نو دغه پیسې به اوس راوالې هر ځای نه کړي هغه پیدا که او زکات ورکه یعنې د هغه په ټس کې ته هم ګناهګارې د هغه ګناه دې هم په خپل سر اخیستې ده او خپله ګناه دې هم په خپل سر واخیست او زر تر زر دا پیسې دا ځان نه وباسه که ته زکات مستحق نه یې او دا پیسې دې چپه کړي هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم الله فرمائي وهو الذي الله غزات أنزل چورولی دی من السماء دا اسماننا ماء اوبا وهو الذي الله غزات انزل چې نازل کړي من السماء دا بر طرفنا ماء اوبا وهو الذي الله غزات انزل چې نازل کړي دی من السماء دا اسمان دا طرفنا ماء اوبا فاخرجنا پس مونږ راوباسو به د دې اوبو په ذریعه سره نبات كل شيء نبات ازرغنا من كل شيء د هر یو سیز نبات كل شيء د هر یو سیز زرغونه فاخرجنا پس مونږ راایستي منه دینا فاخرجنا پس مونږ راایستي منه د مخکینی فاخرجنا هم دغه معنی ده فاخرجنا پس مونږ راويستي منه دینا خضرا شینکه خضرا فصل خضرا شینکه نخرج منهم روباس داغینا نخرج منهم روباس داغینا حبا
متراکبا حبا دانی متراکبا پیوست نږدې د یو بل سره پیوست په قطار متراکبا په قطار حبا مونږ دین روباسو حبا دانی متراکبا قط یو بل سره په قطار پیوسته ومن النخل او د کجوري د بوټینا من طلعها د اغې د غونچینا قنوان وږي دانیه نږدې من طلعها ترجمه لګ ګرانه د یریږي سړی نه ګډه وړه کی من طلعها د اغې د غونچینا قنوان وږي څنګه ده دانیه نږدې وجنات او باغونه من اعناب د انګور او زيتون او خونه زيتون خونه والرمان او انار مشتبها یو شانتی وغیر متشابه او بدل انظروا وګورئ الى ثمره داغه میوه ته اذا اثمر کله چې میوه اونسی وینعه او داغه پخیدو ته ان فی ذلکم بشک پدې کې لآیات نخد قدرت الله دی لقوم دا قوم لپاره یؤمنون چې ایمان راوړي سلور قسمه دلائل د الله جل شانه د قدرت د الله د خالقیت د الله د وحدانیت یا د الله جل شانه د حکمت ذکر سو قسمه دلائل سلور نن پنځم قسم دلیل الله جل شانه ذکر کوي هغه دلیل د الله جل شانه دغه صفات هم دي او د دې سره الله جل شانه خپل احسانات تم اشاره کوي بلکې دا څومره آیتونه مبارکه د سلور قسمه چې دینه مخکې تیر شو دا پنځم قسم دی الله جل شانه دلایل د خپل قدرت او طاقت او خالقیت او وحدانیت او الوهیت او د حکمت ذکر کوي دا غي په منځ کې الله جل شانه خپل احسانات هم خودلی دي مو د دې آیت مبارکه یو خبره بالکل واضحه ده د دې آیت مبارکه او د مخکینونه چې کم سړی د دین اسلام د دعوت کار کوي کم سړی چې دعوت او تبلیغ کوي کم سړی چې حق طرف ته خلک رابلی د هغه د لپاره په اصولو کې یو اصل او یو قاعده او یو ضابطه دام ده چې د الله جل شانه د وحدانیت یعنی توحید او د رسالت چې کومه عقیده ده هغه طرف ته خلک رابلی نو په هغه به دلایل هم پیش کې او د الله احسانات په خلکو ته خي دلایل سره بسخي احسانات او انعامات ته الله جل شان دا د یو مبلغ د لپاره ډیره ضروری خبر ده او کله الله جل شانو احسانات نه پیش کړي او صرف وعیدونه پیش کړي په خپل تبلیغ کې نو کار براله وګوري صبر اله وګوري ایو مولوی صاحب تقریر کو د پولیسرات چې کوم دی موږ ته د پولیسرات پولیسرات چې دی دا یختنه زیات نری دی د چړې نه زیات تیره دی د اوبو نه زیات نرم دی دی باندې تلل ډېر مشکل دی یو هغه بل ساده ته وایي خو ابۍ خو پکې پاتې والی وایي لکه دا حل یې ابۍ پکې پاتې والی نو وعیدات ډېر نه دي بیانول پکار صرف هغې اندازې سره بیانول پکار دي کوم چې قرآن او حدیث ویلي دي چې په کم ځای کې مالا وعده د وعدې آیتونه یا د وعدې احادیث او په کم ځای کې د وعید آیتونه او د وعید احادیث مبارکه مالا پیش کول پکار د دین اسلام د دعوت ځان له یو باب دی دا ځان له یو باب دی ځان له یو فیلډ دی ځان له یو شعبه ده او د هغې بیا ځان له اصول دي دا درس قرآن چې مونږ کوو که نه درس قرآن د دې ځان له اصول دي د دعوت د هغې ځان له اصول دي د تزکیې د خانقاه د تصوف د ذکر اذکار د دې ځان له اصول دي د جهاد ځان له اصول دي د حج ځان له اصول دي هر شعبه د دین اسلام د هغې ځان له قاعدې دي او اصول دي او موږ نه غلطي دا کېږي چې کله ناکله موږ څه کوو د تبلیغ او د جهاد اصول په یو بل کې خلط ملت کوو موږ نه پوهېږو چې جهاد اوس کم یو دی او تبلیغ اوس کم یو دی نه پوهېږي او درس او تدریس د هغې څه اصول دي او د خانقاه څه اصول دي دا موږ نه کله ناکله ګډوډ شي الله جل شانو دې کې دې طرف ته اشاره کړي چې دعوت په باب کې به دا خبر ځان سره یاد ساتي
کله چې ته دعوت ورکې حق طرف ته نو څنګه چې ته دلایل بیانې دغه شان به د الله احسانات هم بیانې دا به یاد ساتي ځان نو دې آیت مبارکه کې خو لږ وګوره که نه الله جل شانو فرمایي الله هغه ذات ته چې د اسمان نه د باندې اوبه راورولي الله فرمایي مونږ په دې سره راایستي دي هغه ټول شینکي او مونږ په دې سره بوټي او مونږ په دې سره ونې هغه زرغونې کړي دي او په هغې کې بیا فروټ لګولی دي او قسم قسم وږي هم پکې لګولي یو بل ته ډېر نږدې دي او قط په قط دي او قسم قسم میوې هغه مې دله راخیجولي دغې اوبو په ذریعه سره او دې ته لږ وګورئ که نه په دې کې د الله جل شانو د قدرت ډېره غټه نښه ده خو د هغې چا دپاره څوک چې اعتماد کوي په دې خبرو الله جل شانه مقصد دا دی چې ایمان راوړئ اعتماد وکړئ په الله باندې او بل طرف ته احسانات هم ذکر کوي خو بل طرف ته دا خبر هم ښیي چې دا ارسس د چا په حکم کیږي د الله په حکم کیږي دا خبر هم ښیي الله جل شانه دا ټولې خبرې په دې آیتونو مبارکو کې راځي کړي ښه راځو خپل آیت مبارکه له وهو الذي الله غزات انزل من السماء ماء راورولی دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه یا الله جل شانه مخکې د په دې باندې تفسیر کړو په سورۃ البقره کې چې الله جل شانه بعض علماء کرام فرمایي چې الله جل شانه دا ټول سيزونو خزانه د اسمانونو کې دي پس کې اسمان وریس جوړ کی الله جل شانو د اسمان نو توبه راواسي ناغه بیا لاندې په مخلوق باندې راوري ځکه الله جل شانو فرمایي من السماء ماء اندکم زين وبراورم د اسمان نو براور بعض علماء کرام فرمایي چې نه دا د لاندې نه دا واټر ویپرز دا کم بخارات تی راچوت شي وریز جوړ شي بیا د بر طرف نه الله جل شانو باران راوري د سما چوت زیته وي ستوي چوت زیته نو بیا به معنا دا چې انزل من السماء ماء الله هغه ذات ته چې هغه راورولي تاسو باندې د بره نه اوبه د بره نه د باندې اوبه راورولي بیا پکې اسمان والا لغوي معنا پکې رااله کم چې ستا ذهن کې هغه پکې رانله چې د اسمان نه راوري نه سما اسمان ته وایي سما چوت ځای ته وایي مفسرینو حضرات په دې کې لږ کلام زما چې کومه طریقه خوښه ده هغه دا ده چې الله جل شانو فرمایي وانزل من السماء ماء الله جل شانو په تاسو باندې بره طرف نه اوبه راورولي کوم ځای نه بره سما بره طرف ته وایي نو کوي چې د اسمان نه راورولي هم ټیک ده کوي چې د وریځو نه راورولي هم ټیک ده څه نقصان پکې نشته داسې ټیک ده که نه الله جل شانو هغه ذات ته انزل من السماء ماء چې راورولي د بره طرف نه ماء اوبه فاخرجنا به پس مونږ راایستي په دې سره نبات کل شیء د هر یو څیز زرغونه شینکې تیغه الله جل شانه د هر یو څیز تیغه پس سر روباسي او باران سره په اوبو سره د هر یو څیز تیغه نه هر یو څیز خو تیغه نه هر یو څیز تیغه نه تیغه چرته د ونه بوټي الله څنګه وي کل شی ان د هر یو څیز دا یو علمي بحث ته تاسو ته په اسانو ساده الفاظو کې ذکر کوم تاسو پوه شئ ان شاء الله هغه دا چې قرآن مجید کې د کل لفظ استعمال شوی که نه څه دا لفظ کل نو بنیادی طور باندې د دې کل دوه قسم دي څومره دوه یو کل هغه دی چې هغه د هر یو څیز دپاره راځي هغې ته کل کلي وایي څه ورته وایي کل کلي هغه کل چې د ټولو دپاره استعمالېږي لکه الله خالق کل شیء الله د هر یو څیز پیدا کوونکی دی واضحه خبره چې ټول څیزونه پکې راغله دغه کل کلي دی او یو ته وایي کل عرفي څه ورته وایي کل عرفي کل عرفي دا مطلب چې هغه کل چې په هغې کې مناسب څیزونه راشي څه پکې راشي مناسب څیزونه راشي نو دلته چې دا کم کل دی دې ته کل عرفي وایي څه ورته وایي کل عرفي یعنی هر هغه څیز الله جل شانو یادوي زه د دې اوبو په ذریعه سره د ټولو څیزونو د کل څیزونو تیغې راوباسم مطلب دا دی هغه څیز چې هغه د تیغې سره مناسب وي هغه څیز چې هغه د تیغې مناسب وي چې تیغې یي دا مطلب دا بل ځای کې الله جل شانو قرآن کې ذکر کړی دی کل عرفي ورته وایي الله جل شانو حضرت ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې ته ستا یقین نشته چې زه
اولم تؤمن چې زه مړي راژوندي کوم قال بلا ولې نشته ولکن لیطمئن قلبي خو یا الله دې دپاره چې زما د زړه مطمئن چې دې دپاره وایم چې ما ته دا وښایه چې دا مړي ته څنګه راژوندي کړي الله سو فرمایل فخذ 4 من الطير څلور مرغان راونیسه پوره قصې مې درته کړې هغه ټوکلې ټوکلې کا فخذ 4 من الطير فصرهن الیک او بیا ورته آواز وکړه بیا ځان سره عادت کا فصرهن الیک بیا ځان سره عادت کا وجعل على كل جبل منهن جزءا او بیا په هر غر باندې دې دا غوښه کېده نو دا مطلب د جسوات خېټه غر ته راشه هلته هم کېده نه ستا سره خوا کې دا مناسب غرونه چې دي په دې باندې څه کېده دې ته کل عرفي وایي ستا خواوشا کې چې کوم غرونه دي په دې باندې کې نو فاخرجنا به نبات كل شيء الله جل شانو فرمایي مونږ راایستي دي زرغونه د هر یو څیز زرغونه د هر یو څیز هغه زرغونه چې هغه مناسب د هغې څیزونو سره چې د کومو زرغونه وي چې د کومو زرغونه وي د کمې تیغې وي بیا الله جل شانو فرمایي دا کله ناکله زه عجیبه خبرې شو ورکړم بل طرف ته لاړ سبق پاتې چې ټایم څه دی جی 15 منټه شته ښه بیا فاخرجنا منه خضرا الله فرمایي بیا د هغې تیغې نه پس څه کوم فاخرجنا زه راوباسم منه د هغې نه خضرا شینکې خضرا فصل خضر څه ته وایي فصل خضرا زرعا فصل راوباسم د هغې نه بیا د هغه فصل نه پس څه کوم دا فصل د دې دپاره نخرج منه حبا متراکبه بیا زه د دې فصل د راټوکولو نه پس په هغې باندې دانې لګوم او دانې په قط لګوم چېرته م غنم ته خیال کړی دی چېرته م جوارو ته خیال کړی دی الله جل شانو څنګه قط په قط لګوي الله جل شانو فرمایي دا زه کومه څوک یې کوي الله جل شانو یې کوي نخرج مونږ راوباسو منه د هغې نه د هغې فصل نه حبا متراکبه حبا دانې متراکبا په یو بل سورې رکب اصل کې وایي سورلي کول په یو څیز باندې نو گویا د وږي دا دانې په یو بل پسې داسې لګېدلي ته به دا یو بل پسې په بس کې ناست دي په بس کې ناست دي یو بل پسې بالکل داسې قط په قط نه الله جل شانو فرمایي نخرج زه راوباسم منه دغې فصل نه حبا دانې د دغې شینکي نه راوباسمه حبا دانې متراکبا په یو بل سورې یعنی قط په قط په قطار ومن النخل یو عجیبه خبر هم چاته کتې د دا وږی چې کله راوخیږي که هغه د غنم دی که د جوار دی الله جل شانه د دې سره نري نري تارونه راخیږي نه پوهېږي چېرته د وږي هغه پاڼه هم کتلې تیرۍ څوکې هم صحیح تیرۍ او چېرته په غنم باندې وګورئ د هغې په ونې په هغه وږي باندې تیره تیره لشې لګېدلي داسې یي لکه ستنې چې د الله جل شانو د څه دپاره لګوي چې دې خوا له مرغۍ نه راځي او نه خوري او د چا فصل نه ضایع کړي نه پوهېږي په دې باندې تیرۍ غوڅول کوي مونږ نه شو ورتلی خواله چېرته هم کړی مونږ چې واړه مونږ یو چل کو د غنم دا وږی نه دی دا هم سګلې پنسه کې ورکړو که نه هغه بیا څنډلی او بر هغه جوړ شوی داسې چې هغې ته چک ورکړي هغه چېرته ځي په بره ځي نو تیرۍ او غوڅول کې سړی خو ګی الله جل شانه داسې عجیبه سیسټم کړی بیا الله جل شانه داسې د غنم او جوار پیدا کړي چې د مرغو نه او د دې څیزونو نه محفوظ ساتلي چې دا فصل نه خرابوي خو چې کله د دې دا دانې لاندې په ځمکه پرېوځي روایاتو کې راځي چې کله د دغې لاندې پرېوتو دانو نه چېرته ماشومان خوراک کوي یا د دې نه چېرته مرغۍ خوراک کوي ځناور ته خوراک کوي الله ستا د صدقې په څیز کې حسابوي په څه کې حسابوي صدقه کې حسابوي الله جل شانه نه پوهېږي په دې باندې داسې د الله نظام دی سیسټم خزا ډېرې خبرې خو نخرج منه حبا متراکبه الله جل شانو فرمایي موږ راوباسو د هغې نه دانې متراکبا په یو بل سورې ومن النخل او د کجوري ومن النخل او د کجورو نه د کجورو د ونې نه من طلعها د هغې د غونچو نه قنوان وږي دانیة یو بل سره پیوست یو بل سره نږدې هاي خدایا پاک ته راته آسان کړي ډېر ګران آیت مبارکه دی ګران آیت مبارکه دا دی
چې تفصیل پکې ډیر دی او وخت پوره شو بره ټلۍ ووالی شوه خاص دا لږه خبره کوو من النخل من طلعها قنوان الله جل شانو فرمایي ازر او باسمه من النخل د کجورونه من طلعها د هغې د غنجونه قنوان هغه وږي دانیت یو بل سره نږدې دا د الله جل شانو لوی قدرت دی چې څومره د دې آیت د دې حصې د آیت دا مطلب دی چې زه کله فروټ پیدا کوم الله فرمایي ګڼې پیدا کوم څنګه پیدا کوم ګڼې پیدا مقصدي خبره ده وجنات من اعناب او باغونه من اعناب د انګورو او زیتون او د خونه زیتون و رمان او د انار متشابها مشتبها یو بل سره یو شانتي پرنګ کې یو بل سره یو شانتي پرنګ کې وغیرہ متشابه او د یو بل نه بدل پخون کې یو بل نه بدل پخون کې انظروا وګورئ الى ثمره هغې میوې ته اذا اثمر کله چې میوه ونیسي وینعه او د هغې پخېدو ته ان فی ذلکم لآیات بېشکه په دې کې ستاسو دپاره نښه د قدرت ته الله جل دې کې د الله جل شانو د قدرت نښې دي لقوم د قوم دپاره یؤمنون چې اعتماد کوي په الله جل شانو باندې سبا برته دا بیانوم چې الله جل شانو دا فصل او دا میوه په دې ترتیب ولې بیان کړې ده او څه فایدې دي د انګورو د کجورو د زیتون او د انار سبا به وایو انشاءالله ښه